یو ملګری تا تپوس کړی دی زما مر د امور د ماته خیری کوي او ماته بددعایي کوي او انا کې زه په حق ما زه خیالم ساتم دا خبره ځان سره یاد وساته. حدیث کې مرضی نبی مهربان صلی الله علیه وسلم یو ځل عرض وکړ چې په داسې حالت کې سبا کو چې هغه د الله تعالی حکم منی په باب د مور او پلار کې الله تعالی با دته د جنت دو دروازې کولاو کی او کله چا صرف مور ژوندۍ وي او پلار وفات وي یو دروازه به وته کولاو کی. یو صحابي عرض وکړ اې د الله نبی اگر کپلار ظلم اسلام فرمایل اگر کپلار ظلم او اگر درې ځله فرمایل نبی مهربان صلی الله علیه وسلم. دې حدیث مقصد سره چې سره سحر کې او د الله حکم د خپل والدینو په حق اومني د الله رب العزت حکم په باب د والدینو کې هغه حکم د احسان. ګوره یو خبر ځان سره یاد وساته یو ته عدل ویلې شي حقدار ته خپل حق ورکول خپل حصہ والا وخت خپل حصہ ورکا په باب د والدینو کې د عدل حکم مونږ ته رب العالمین نه دی کړی بلکې په باب د والدینو کې مونږ ته رب العالمین د احسان حکم کړی دی. احسان دې ته ویلې شي چې د هغې طرف نه ظلمي او ته برداشت کړي ته ښېګڼه کې ته ښه خبره او په هغه باندې مال لګي په هغه باندې خپل ځان لګي خدمت کې هره خبره یې مني. ستا پلار چې کله ستا په کور کې موجود وي یقین وکړه دا ستا دپاره یو حفاظتګاه ده ستا دپاره دا یو ډاډ دی. خیاران فرمایي د پلار مثال په کور کې داسې دی لکه د کور دیوالونه چې کله کور شته او دیوال یې نشته نو هلته به ته خوب صحیح نشي کولی د غل غدو حیواناتو نه ته محفوظ نه یې لیکن چې کله یو کور دی او دیوالونه یې شته نو سړی مطمئني د هغه د کور حفاظتګاه وي. نو دغه شان د چا پلار چې په کور کې موجود وي دا د کور حفاظتګاه ده د حیا د عزت حفاظتګاه ده د مال او دولت حفاظتګاه ده د ژوند حفاظتګاه ده د هر قسم شرونو نه که هغه انسانان دي او که هغه حیوانات دي که موذي حشرات دي د دې هر څه نه د انسان حفاظت کیږي چې کله ستا پلار موجود. بل اهمه خبره دا ده پلار کله هم ظالم نشي کیدی کله کله و پلار سختی کوي هغه ته به څه ښکاري هغه په تا کې یو کمزوري ګوري مونږ ته اکثر خپله کمزوري نه ښکاري د پلار دعا والا. تو حدیث کې راځي اگر چې باج علماء په هغې باندې کلام کړی دی نبی علیہ السلام فرمایي دعاء الوالد لولده كدعاء الانبیاء لامته. دعا د والد د ولد دپاره د پلار د بچي دپاره دا دومره مؤثره ده لکه نبی چې خپل امت ته دعا کوي. اگر چې ستا پلار فاسق فاجر دی هغه الله سره دی ستا په حق کې ولی دی ستا په حق کې الله تعالی تا ته وایي چې احسان ورسره وکړه که کافر وي بیا هم تو سره د دنیا په کارونو کې احسان کوه اخرت جدا خبره ده او اخرت معاملات جدا خبرې دي. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق په ګناه کې به تابعداري نه کې لیکن دا خدمت وکړي داغه د دوای داغه د نور ضرورت تنظیم پتا لازم او واجب دی دا بخامخا کې اگر کا کافر دی اگر کا فاسق دی. یو بل حدیث کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي دعا د درې کسانو نه رد کیږي یو پکې دعا د والد د ولد دغه شان دا دعا او خیری دواړه دي که دعا یې وکړه په دعا به رنګ شي دنیا او آخرت به دې ښایسته شي. او دا یاد وساته که نن در سره زیتې کوي تا ته به زیتې ښکاري خو هغه به اصل کې زیتې نه وي سبا به په دې ته خوشحاله او یو ورځ به د زړه نه که چېرته حقیقت یې هغه زیتې کړي هغه به پښیمانه شي او د زړه نه به دعا وغواړي او کله چې د زړه نه دعا درته وکړه والله دومره عزت په الله په دنیا او آخرت کې درکړي چې ته به متحیره. یو بل حدیث کې راځي نبی اسلام منع کړې ده چې تاسو بددعایي مه کوئ مې نفس ته کوئ ځان ته مې اولاد ته کوئ او مې مال ته کوئ وی اسې نه چې تاسو ځان ته یا اولاد ته یا خپل مال ته خیري وکئ او دا موافقه شي د هغې وخت سره کوم وخت چې دعاګانې قبلیږي ملائک پی امین وی برباد بشي پیمانه. لہذا مسلسل نافرمانی مکوا کاغه بد کوي ته ورسره ښه کوه کاغه تعلق کټ کوي ته بار بار ورځه سینه ورسره ولګوه لاسونه ښکل کا خپې وته زور کا د هغه د ضرورتو د هغه نه تپوس وکړه د هغه د ضرورتو پوره کولو کوشش وکړه هغه چې کومه خبره کوي هغه ومنه امید د الله نه دی چې کور به جوړ شي مستقبل به برابر شي. د پلار ژوند دا یو اوچت نعمت دی زه اکثره خلکو دا خبره کومه مسافري کې یا زیات تعلیم دپاره ځي اول خپل والدینو کنډیشن وګوره که هغه ډېر ضعیفان وي
نو دا تعلیم د بار ملک پرېږده، دا د بار ملک مزدوري پرېږده، پلار سره دې کېنه، د پلار خدمت دې وکړه، په خپل وطن کې خپل تعلیم وکړه، خپله مزدوري وکړه، د پلار دعا وغواړه، د مور دعا وغواړه، د هغوی دعا واخله، دنیا او آخرت به یې دواړه ښایسته شي. ورنه ته به ډېر تعلیم وکړي، ته به ډېر غټ سړی جوړ شي، ته به ډېر مال وګټې، لیکن چې راشي او پلار دې نه او مور دې نه، نو دا ډېر نیمګړی ژوند دی، دا ډېر د پریشانو ژوند دی. د دنیا ژوند ښایست دا په مور او پلار باندې دی، او دوی دپاره یو خاص ټیم دی. دغه ټیم نه دا ستا دپاره یو ګولډن چانس دی، دغه واخله، دغه ټیم قدر وکړه، د دې عزت وکړه، مور او پلار خدمت وکړه، هغوی سره کښېنه، هغوی ته وګوره، د هغوی خبرې واوره، د هغوی خبرې ومنه، دا ستا دپاره کامیابي ده. د پلار خبرې دا ډېرې ملغلرې دي، والله د استادانو خبرې، والله د هوښیارانو خبرې، د افلاطون او د ارسطو خبرې، د دې ټولو نه ستا د پلار خبرې ستا لپاره ډېرې قیمتي دي. یو د دین خبرې دي، د الله کلام دی، د نبي مهربان صلی الله علیه وسلم ارشادات دي، دې پسې دریم ستا د پلار خبرې دي. دغې وجه نه الله تعالی چې کله په قرآن کې خپل حق بیانوي، الله تعالی چې کله په خپل کلام کې خپل حق بیانوي، ورپسې څه وایي؟ الله تعبدوا الا ایاه، دا د الله حق، وبالوالدین احسانا. متعدد ځایونو کې بار بار الله تعالی د خپل حق سره د والدینو حق بیانوي. نو ته خپله معلوم کا چې والدینو څومره حق دی پتا. پلار دا ماتې ګوډې خبرې، دا وړې وړې خبرې، دا غلطې به ورته ووایو، غلطې نه دي. قدر زر زر شناسی و قدر جوهر جوهر. والله دې خبرو پسې ګوره خلک جاري. د داسې یو بابا م پېژنمه چې د هغه په موبایل کې د هغه د والد صاحب خبرې وي، نو زه پر هغه ډېر زیات خفه وم، وایي موبایل درنه ورک شو. ما دا خو معمولي خبره ده، وینای کې د بابا خبرې وي، هغه وایي زه اورم، ما ته سکون میلاوي. او هغه څه خبرې وي؟ د سره په ټلیفون خاصه سوال جواب کړی، او چې ستا ژوندي او ته ورشي مشورې ته چې زه دوکان کوم، زه د فلانکې جاب کوم، د فلانکې دنده یا وظیفه کوم، یا د فلانکې ځای ته ځم، یا عمرې یا حج ته ځم، یا ملګرو ته سره واده یا بل ځای ته ځم، او هغوی دا د یو خبره وکړي او بیا ورپسې دعا هم وکړي، والله د دې نه به بل دولت نه وي، د دې نه به بله خوشحالي نه وي. کله کله والدین هم انسانان دي غصه وکړي، کله کله په ناحق هم غصه وکړي، والله د دوی دا غصه هم یو نصیحت دی. یو ورځ به دې غصې هم ته ارمان وکړي، والله دې کې هم ډېره مزه ده چې هغه غصه وکړي، هغه په قهر شي او ته سترګې ټیټې کړي، والله چې هغه به یې په زړه کې ډېر مهربانه دی، هغه ډېر یو لوی دولت دی ستا دپاره، هغه به ډېرې دعاګانې وکړي ستا دپاره، والله چې هغه به الله نه ډېر څه غواړي ستا دپاره، او الله به د هغې په بدله کې تا ته بیا ډېر څه درکړي. پلار غصه دا د ډاکټر هغه ترخه دوايي ده، اگر چې تا ته به ترخه ښکاري، عارضي به تا خوله ترخه شي، طبیعت به دې خراب شي، لیکن ترخی دوايي کې الله تعالی شفا اچولي. نو دغه شان د پلار په دې غصې کې به هم تا دپاره الله ډېر خیر واچي، ډېر برکت به تا پکې واچي. د پلار د اواز دی، د پلار د اواز دی، یقین وکړه دې کې دومره اطمینان دی، دومره یو خوند او یو مزه ده. خو نن موږ بیماران یو، لکه څرنګه یو سړی دی هغه تبه تېره کړي او بیا ورته خوږ سالنه خوږ شربت هم پی کلی کېږي. نن موږ د پلار په قدر باندې نه پوهېږو. یو خو زه کله کله ګیله وکړم د تعلیمي ادارو نه، که هغه زموږ مدارس دي او که سکولونه دي، دې ته بعضې اوقاتو کې فنون خو ورښودلی کېږي، ډاکټر د بچي نه جوړ شي، انجینیر تی نه جوړ شي، یو غټ وکیل تی نه جوړ شي، یو غټ محقق تی نه جوړ شي، کله تی نه یو غټ مفتي او عالم جوړ شي، لیکن د پلار حق یې ورته نه ښودلی، د مور حق یې ورته نه ښودلی، د خور حق یې ورته نه ښودلی، په دې باندې نه یې پوه کړی. نو دا ډېر ظلم دی. والدینو ته پکار دي چې خپل بچي په داسې ادارو کې داخل کړي چې کم از کم دا حق خو ورته ښیي که نه، چې وبالوالدین احسانا ولا تقل لهما اف، د هغه مخې ته به اف هم نه کړي. خبره او جواب خو جدا خبره ده، او د اف هله کېږي چې انسان کله دردمند شي، خبره پرې بده ولګېږي. الله وایي که بد هم در باندې ولګېده، که غلطه خبره هم هغه وکړه، که ظلم هم در سره وکړه، الله څه وایي؟ اف به هم نه وایي. څومره خوږه خبره الله کړې ده، څومره د سوچ خبره الله تعالی کړې ده. والله الله حکیم دی، هره خبره کې حکمت دی، دې کې هم ډېره مزه ده. کاش چې ته سوچ وکړې او ته پرې پوه شي. کله کور ته راشي اول پلار ته راځه، والله د پلار دا ته کتل دې کې خو یو ثواب دی، بل زړه ته پې سکون میلاویږي، دې بدن ته پې انرژي میلاویږي، یقین وکړه ستا د بدن ته پې یو دمه میلاویږي، ستا هغه ستړتیا په دې باندې ختمېږي. هغې سره خبرې وکړه او د ورځې ټوله کارګزاري هغه ته بیان کړه. که تعلیمي اداره کې ته
یو دنده وظیفه کې ته یو تجارت کې هغه پې پوهېږي او که نه هغه په دې باندې خوشحالېږي. مور یو که پلار وي دواړو ته کیسې د ورځې وکړه، هغوی سره یو پنجه کښېنه، خوږې خبرې ورسره وکړه. چې کله پلار موجود وي یقین وکړه ټول ورونه خپله کې جوړ. دا پلار یو عجیبه کنیکشن دی، ټول ورونه دا کوشش کوي چې هغه ته راشي. نو دا یو وحدت دی، دا یو اتفاق دی او بیا الله تعالی په هر څه کې برکت اچوي. که تاسو سره لږه سرمایه وي، لږ ژوند وي، لږ کاروبار وي، چې کله پلار موجود وي نو دا یو ځای وي، نو دې کې لږه کې ډېر خیر وي. څک څک دریاب میشه فارسي وانان وي، لږ لږ شنه دریاب جوړېږي. نو دې باندې ښه کور، ښه روزګار او د دنیا چې کوم ضرورتونه دي هغه پې په اسانۍ سره په ښې طریقې سره پوره کېږي. اخره کې یو خبره کوم، کوشش وکړئ د خپل پلار خدمت وکړئ. دا خدمت یو عبادت دی، دا د الله تعالی یو حکم دی او په دې کې به تا ته الله تعالی ډېرې فایدې درکړي. ستا په عمر کې به برکت وي، ستا په مال کې به برکت وي. الله تعالی به تا داسې اولاد درکړي چې هغه بیا ستا عزت کوي. د عربي ژبې یوه مقوله ده، کما تدین تدانا، چې څه دې وکړل هغه شان به در سره کېږي. نن که تا د خپل پلار عزت وکړه، الله به ستا بچي ستا تابعدار وګرځوي، ستا خادمان به وګرځوي، ستا خبره به هغه وړي، ستا خبره به هغه برداشت کوي. بس نن یو سوچ وکړه چې ته څه کې پلار سره هغه شان به سر سبا ستا بچي کوي. دا یاد وساته، که ښه دې وکړل نو د ځان دپاره دې وکړل، که بد دې وکړل دا دې ځان سره وکړل. لہذا پلار دې ته مه مجبوره کوه چې هغه خیري وکړي. که هغه خیري کوي هغه دې ته مه مجبوره کوه چې هغه ډېرې وکړي. هغه مه مجبوره کوه چې ستا نه نفرت وکړي. هغه دې ته مه مجبوره کوه چې ستا نه مخ واړوي. او هغه دې ته مه مجبوره کوه چې ستا د یاري د وجې نه، ستا د بد اخلاقو د وجې نه، ستا د بدتمیزۍ د وجې نه تا ته نصیحت کول پرېږدي، تا ته ښه خبره پرېږدي. لہذا دا ظلم ته خپل ځان سره کې، دنیا هم خپله خرابې. والله چا چې د پلار دعا اخیستې ده، د مور دعا یې اخیستې ده، دنیا کې هغه عزتمن شوی دی. هغه مالونه هغه خپو ته راغورځېدلي دي، هغه عزتونه د هغه خپو ته راغورځېدلي دي. الله هغه ته یو عجیبه شان ورکړی دی، یو ښه مکان یې ورکړی دی، یو ښه مقام یې ورکړی دی، یو ښه عزت الله تعالی ورکړی دی، ښه تابعدار بچي الله تعالی هغه ته ورکړي دي، ښه تابعدار ښځه الله تعالی هغه ته ورکړې ده، ښه کاروبار او ښه روزګار او ښه پاک حلال مال الله تعالی هغه ته ورکړی دی. نو اوس ته خپله فیصله په خپل ځان وکړه. نن که ته دا وې چې ما ته پلار خیرې کوي، ګوره پلار ماشوم نه دی، پلار کافر خو نه دی، هغه دومره ظالم نه دی، خو چې خیرې کوي نو خامخا تا کې به څه نقصان وي تا ته پته نه لګي، تا ته معلوم نه وي. ابتدا کې یو مرض وي، شوګر انسان ته لګېږي، کینسر انسان ته لګېږي، ګردې خرابېږي، تور زړې وته، دا په ارام ارام راځي. یو وخت داسې وي چې بیا هغه د کنټرول نه بهر کېږي. تا کې څه ګناه شته، تا کې څه کمې شته، یو څه پلار محسوسوي، د هغې وجې نه دا پلار پریشانه دی. ځان کې لږ سوچ وکړه، فکر وکړه، هوښیارانو سره کښېنه، علماو سره کښېنه، د هغوی نه مشوره واخله، د خپل پلار عزت وکړه، د خپل پلار لاسونه مضبوط کړه، د خپل پلار ملا مضبوطه کړه، د خپل پلار خبرې ته اهمیت ورکړه، خپل دنیا او آخرت په خپله ښایسته کړه. خپل آنے والا او مستقبل چې ستا کوم اولاد دي هغوی که تابعدار جوړول غواړي نو خپله د خپل پلار تابعدار شه. که هغوی سبا ستا خدمت دپاره نیغ ودرېږي نو ته نیغ ودرېږه د خپل پلار د خدمت دپاره. به چې څه کاري هغه برې وي. مختصره خبره دا ده، پلار یو اوچت نعمت دی. یقین وکړه د هغه هر شی، والله زه کله کله دا خبره کوم چې کور ته سړی راشي او د پلار د کمرې بهر د هغه پیزار پروت وي، دا پیزار هم یو ډاډ، دا هم یو حفاظتګاه ده. والله که د هېڅ شي فکر در سره نه وي، نه به د غل وي، نه به د غدو وي، نه به د ظالم وي، بس چې دا پروت وي ستا د کور ضروریات پوره دي، ستا کور محفوظ دی، ستا یقین وکړه هر څه برابر دي. د پیزار کې دومره یو څه شی دی، یو ډاډ دی، دې کې یو اعتماد پروت دی، دې کې یو د زړه سکون پروت دی. یقین وکړه دا ډېر څه دی ستا دپاره. الله دې ول ماته او بیا ټولو ملګرو ته توفیق ور نصیب کړي چې د خپلو والدینو خدمت وکړي، خپل والدینو ته کلک او مضبوط وبرېږي. بعضې ملګري به داسې وي چې هغوی والدین به وفات شوي یا خو به یې صحیح تابعداري ده کړي، ښه خدمت به یې کړي، نو دا ډېره ښه خبره ده. او بعضې به داسې وي چې دا به واړو او هغه به وفات شوي، او بعضې به داسې وي چې د هغوی نه به خفه دي. یو درس انشاءالله په دې باندې زموږ را روان دی که د چا والدین وفات شوي او دا غواړي چې خپلو والدینو سره احسان وکړي، نو د لپاره کمه طریقه او کم کار کول پکار دي. انشاءالله تفسیری درس په دې باندې به کوو. الله دې ماته او تاسو ته او ټول امت ته په دې باندې عمل کولو توفیق ور نصیب کړي. دا خبرې نورو ته ورسوئ، دا نورو ته بیان کوي، دا بیانات
خپل ملګرو سره سوشل میډیا په واسطه باندې ورسوي او هغه خلکو ته ډیره دعا کوي کوم ملګري چې موږ سره په دې ویډیو ریکارډینګ کې د دې په نشر او اشاعت کې د دې په جوړولو کې او په موږ باندې باعث دي دا درسونه وکړه او موږ ته ولار دي چې صاحب مولوي صاحب په دې باندې خبرې وکړه او موږ ته یو لیست جوړ کړی دی یقینا زه به تاسو ته کافي وښیم ډېرې خبرې دي چې په دې باندې خبرې وکړه د دې ضرورت دی نه یقین کوي موږ په هر بابا باندې خفه کېږو د هغوی د سترګو اوښکې هغه د زړه وینې دي زمونږ موږ په هغې باندې کېږو چې هر څه پلار که کافر ولې نه دی تابعداري وکړه خدمت یې وکړه دا د دین اسلام یو شیوه ده دا د دین اسلام یو حکم دی خبره اوږدېږي الله دې موږ ته اسان کړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا ربي لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم يا ربي أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة چاشي دا بیان واورېده ملګرو سره یې شریک کړه چا جوړ کړه هر قسم محنت یې پکې وکړه یا الله دنیا او آخرت یې ښایسته کړي یا الله د والدینو تابعدار یې وګرځي او د ده بچي د ده د سترګو یخوالي او تابعدار وګرځي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه